یو روایت کې دی چې الله رب العزت په دې شپه باندې د تمام مخلوقات چې څومره ګناهګار بندګان دي الله د هغوی مغفرت کوي. خو وکسه داسې دي چې د هغوی مغفرت پکې نه کوي. یو هغه چې هغه مشرک دی د الله سره شریک جوړي نو الله د مشرک مغفرت په دې شپه باندې نه کوي. دویم چې د مور او پلار نافرمانه دی نو د مور او د پلار د نافرمانه الله رب العزت په دې شپه باندې مغفرت نه کوي. دریم هغه سړی چې هغه پړه کې کینه ساتي کینور دی نو د دې کینې والا سړی الله رب العزت مغفرت نه کوي. څلورم یو سړی داسې دی چې شرابي دی. پنځم چې قاتل دی. او شپږم چې د هغه دا ګیټۍ په دې خپو پرتوک کې چې کوم دی د خپو دا ګیټۍ پټې وي. او اوم چې چغلخور وي. نو د دې اوو کسانو الله رب العزت په دې شپه باندې مغفرت نه کوي. نو کومنګ او تاسو کې الله رب العزت چاله توفیق ورکو او په دغه شپه باندې عبادت کوي نو دا بهتره خبره ده. الله چاله توفیق ورکو او د دغه ورځې چې کوم دی روزه نیسي نو دا بهتره خبره ده. غرض زما د خبرې دا چې کومې خبرې د رسول الله مبارک نه ثابتې دي په کار دا چې موږ تاسو په هغه طریقه باندې نو په 15 د شعبان حضرت عائشہ وی چې زه د رسول الله آرامګاه ته ورلم چې رسول الله کوم ځای کې آرام فرماو خو رسول الله مې سی نه کو. نو چې رسول الله مبارک مې سی نه کو نو ما څه فکر شو زه بار ته ووتم. نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام په جنت البقیع کې تشریف فرماد چې زی سیکرم رسول الله مبارک راته فرمایل اے عائشی په 15 د شعبان چې دا کوم شپه ده الله پاک کما یلیق بشانه اسماني دنیا ته راکوشي او الله رب العزت بندګانو ته متوجي شي. نه یو دا چې په دې حدیث کې د رسول الله ادریت او قبرستان ته په 15 د شعبان ثابت دي. نو که یو سړی په 15 د شعبان قبرستان ته لاړ شي او التس درود شریف وی یو څو آیات تلاوت وکي او خپل مردگانو ته پسمند اکم چې د دوی مشران د دنیا نه تلي هغې ته بخي او معاف کوي او ورته ایصال ثواب کوي بهتره خبره ده. دویم نمبر د حضرت علی رضی الله عنه روایت میں نے ذکر کو کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نقل دی چې رسول الله مبارک کو فرمایل چې په 15 د شعبان الله دی بندګانو ته متوجي شي او بیا الله پاک دا اعلان کوي سو ګناهګار شته چې زمانہ د توبې طلب وکړي او زی ګناه معاف کړي. نن د امت محمدیه حال دا دی چې موږ ګناهونو کې داسې لت پت یو او داسې ګناهونو کې اخته یو په خدای مې د قسم مې موږ ته ګناه نه ښکاري. نن د امت څه حال دی؟ امت په کومه لار روان دی؟ امت کوم طرف ته روان دی؟ ثابت جمع تیر شو او موږ خلک پریشان یو چې باران نه کیږي. نو باران به څنګه وشي چې امت د الله رب العزت نه چې کوم دی باغی شوی دی او د باران بندیدل دا د الله پاک د ناراضګۍ علامه ده. دا د الله د خفګان نښه ده چې الله د دې خپلو بندګانو نه خفه دی. الله د دې خپلو بندګانو نه ناراضه دی او ناراضه به څنګه نه یاد کوم رب چې تا او ما ته وجود را کړی دی زندگی را کړی ده صحت را کړی دی دولت را کړی دی اوس دغه رب ما او تا خفه کوو او څنګه خفه کوو زمانه دی حد ترالله حالات دی حد ترالل چې تاسو په دې سوشل میډیا ګورئ یوه ښځه
چې د یو سړي په نکاح کې ده او د هغې سړي بله ښځه ده بله ښځه مړه ده یا ژوندی ده خو د دغه کم سړي په نکاح کې چې دا ښځه ده عمدا ښځه د دقه سړي د زوی سره ناجایز تعلقات ساتي نو کله چې د دې ښځې د دې خاوند سره د ښځې او د خاوند تعلقات قائم شو نو اوس دا د مور وګرځېدله دا په د حرامه ده لیکن باوجود د دې چې دای د پلار په نکاح کې ده او د دې باوجود چې دا د مور بللی شي معاشرې ته ښکاري چې دا د مور ده د تخکاری چې دا زما مور ده د پلار په نکاح کې مې ده میریزه مور مې ده دې ښځې ته دا ښکاري چې دا زما د دې خاوند زوی دی او دا زما میریز زوی دی او دا ښځه رالګي د دې زوی سره تعلقات قایموي نو ما ورته څه وایو چې ما ورته به الله رب العزت چې کوم دی ما ورته باندې به الله رحم کوي چې نن مور او د زوی په مابین کې تعلقات دي حتی ورسېدل